السلام علیکم همت ټیکنیکل چینل ته ښه راغلاست. نن ویډیو کې د پای او وتن نتورک په باره کې درته معلومات خپروم. آیا مونږ کولی شو په پی 2 پی کوم سایټ چې دی په هغه کې مونږ کولی شو اتن او پای نتورک خرڅ او واخلو؟ بهترینه ذریعه دی ستاسو لپاره. تاسو کولی شئ چې دغه پی 2 کې خپل ټریډینګ وکړئ او همداشان بای او سیل هم ترسره کړئ. نو دغه ویډیو کې تاسو زه ټوله طریقه درښیم څنګه موږ په دغه کې اکاونټ جوړولی شو، څنګه پکې دغه کرنسي موږ اخیستلی او خرڅولی شو، آیا دغه اخیستل کېږي او خرڅول کېږي که نه. نو راځم دغه ویډیو کې ټوله طریقه درښیم. د ویډیو شروع کېدو مخکې تاسو زما چینل ته سره سبسکرایب کړئ. تاسو به د هغې لپاره پی 2 پی کوم سایټ چې دی هغه به خلاص کړئ. زه تاسو ته دغه سایټ لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې پرېږدم. کله مو چې دغه سایټ را خلاص کړ دغه کې به اکاونټ جوړ کړئ. صحیح نه؟ دلته لومړی دغه ځای کې به ایمیل ادرس ورکړئ، دلته به یو پاسورډ ورکړئ، قوي پاسورډ به ورکړئ. صحیح نه؟ له هغې وروسته لاندې دغه ځای ته به راشئ، دلته مو لوګین پاسورډ غواړي، هماغه پاسورډ به ورکړئ لوګین لپاره او هماغه پاسورډ وبښئ، کوم پاسورډ مو چې ورکړی دی ریپیټ پاسورډ به دلته هماغه ورکړئ. صحیح ده؟ له هغې وروسته دغه ځای کې به افغانستان انتخاب کړئ. صحیح ده؟ او دلته زما انویټیشن کوډ دی، دغه یې تیارې اخیستی دی. له هغې وروسته لاندې دغه خانه چې دغه به ټیک مارک کړئ. زه راځم دغه فورم تاسو ته ډکوم تر څو دغه ویډیو اوږده نه شي. کله مو چې فورم ډک کړ لاندې به راشئ، رجسټر اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې رجسټر اکاونټ باندې کلیک وکړ نو تاسو ته ایمیل ته یو کوډ درومي او هغه کوډ به راواخلئ، دلته دغه ځای کې به یې ورکړئ. نو زه راځم ایمیل ته، دغه د ایمیل ته کوډ راغلی دی، دغه کوډ چې دی دا کوډ به کپي کړئ د ځان سره. صحیح ده؟ کله مو چې کپي کړ بېرته به لاړ شئ هماغه سایټ ته، دلته به هغه کوډ چې دی پیسټ کړئ. کله مو چې پیسټ کړ له هغې وروسته په سبمیټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې سبمیټ باندې کلیک وکړ تاسو به سمدستي اکاونټ ته داخل شئ. که چیرې کې داخل نه شوئ نو لوګین ته به مو بوځي، لوګین کې به هماغه ایمیل او هماغه پاسورډ ورکړئ. صحیح ده؟ سبمیټ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې سبمیټ باندې کلیک وکړ که سمدستي داخل نه شو لوګین ته لاړئ نو دلته به هماغه ایمیل او دلته هماغه پاسورډ ورکړئ. له هغې وروسته به لوګین باندې کلیک وکړئ. کله مو چې لوګین باندې کلیک وکړ نو تاسو به سمدستي اکاونټ ته داخل شئ. زه راځم لوګین باندې کلیک کوم، دغه د سمدستي مو اکاونټ ته داخل شوم. څنګه چې لوګین باندې کلیک وکړ نو اکاونټ جوړ شو. نو اوس دغه کې دلته وګورئ یو سیل اپشن دی، بل چې دغه د بای اپشن ده. صحیح ده؟ په سیل کې خرڅول کېږي او بای کې چې دی اخیستل کېږي. دلته کریټ آرډر باندې دغه باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دغه باندې کلیک وکړ که چیرې کې په بای کې کوئ نو را به شئ دغه ځای ته، دا به انتخاب کړئ، له هغې وروسته کنټینیو باندې کلیک کړئ. او که چیرې کې سیل کوئ نو سیل به انتخاب کړئ. زه راځم دغه سیل ته، سیل به انتخابوم او له هغې وروسته کنټینیو باندې کلیک کوم. نو دلته د هایسټ آرډر چې دی هغه قیمت چې دی $3 دی، د لویسټ آرډر پرایس قیمت چې دی هغه 0.001 USDT دی. او دلته تاسو ورته هر څومره چې انتخابوئ دغه ځای کې هغه انتخابولی شئ. مثلا لاس انتخابوئ یا هم شل انتخابوئ، چې هر څومره تاسو انتخابوئ هغه انتخابولی شئ ورته. له هغې وروسته په کنټینیو باندې بیا کلیک وکړئ. صحیح نه؟ زه راځم دغه کینسل کوم، ځکه اوس وخت کې دغه چې دا لانچ شوی نه دی نو تاسو نشئ کولی چې اوس دغه باندې ټریډ وکړئ. صحیح ده؟ یا USDT ته تبدیل کړئ. زه اوس فقط تاسو ته طریقه درښیم تر څو په راتلونکي کله چې لانچ شو نو په دغه طریقه مخکې لاړ شئ. د هغې تر څنګ دغه ځای کې تاسې اتن او همداشان پای او جیم ټکن انتخابولی شئ. دغه ځای کې پای باندې چې کلیک وکړئ نو تر اوسه پورې هغه نه دی فعال، هلته پاس به لیکي کامینګ سون، چې ډېر ژر به راشي. او د هغې تر څنګ جیم او اتن تاسو دغه کې دواړو یو کې انتخابولی شئ. صحیح ده؟ هم جیم انتخابولی شئ هم اتن چې دی هغه انتخابولی شئ. او د هغې تر څنګ زه تاسو ته ډیپوزیټ هم ښیم، ډیپوزیټ هم کولی شئ پکې. او تاسو دلته دغه سیل کې وګورئ، په سیل کې بیخي زیاتو نفرو کار هم کړی دی، دغه نفرو
او تاسو ته زه ډیپوزیټ درښیم. پاس دغه ځای ته به راشئ. دلته اوروي باندې به کلیک وکړئ. لږ به انتظار شئ چې صفحه راخلاصه شي. لږ به نور هم انتظار شئ تر څو ډیپوزیټ او نشن ته د ویډرا آپشن دواړه راخلاص شي. او دغه دې راخلاص شو. دغه ستاسو انویټیشن کوډ دی. دغه مو ریفرل لینک دی. دلته ډیپوزیټ کولی شئ. دغه ډیپوزیټ باندې چې کلیک وکړئ فقط د یو اس ډي ټي ډیپوزیټ اوس واخلي کولی شئ، ځکه اتین او همداشانته پای جیم چې دي هغه تر اوسه پورې لنچ شوي نه دي. کله مو چې ډیپوزیټ باندې کلیک وکړ دغه د اس ډي ټي بپشل کرنسي ډیپوزیټ تاسو کولی شئ فقط، او د ترڅنګ نوره کومه کرنسیانو ډیپوزیټ نشئ کولی، نه هم د اتین او یا هم د پای ټوکن ډیپوزیټ هم نشئ کولی، ځکه تر اوسه پورې هغه نه دی لنچ شوی. او د هغه ترڅنګ دغه د ویډرا آپشن دی، خو تر اوسه پورې نه ده فعاله، ځکه د دوی هغه چې دی تر اوسه پورې لنچ شوی نه دی. ویډرا باندې چې کلیک وکړئ دلته ولیکئ کامینګ سن، چې ډېر ژر به راشي، ژر به فعاله شي. نو دغه ویډیو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو درسره لایک کړئ، زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.